السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو خویندرونو، ان شاء الله چې د صحت په جامه باندې به روغ یې. مخکې تاسو ته په یو ویډیو کې ما تاسو ته د یا الله برکات ښودلي چې د الله رب العزت ذاتی نوم دی. زه تاسو ته د الله رب العزت صفتي نومونه چې هغه یو کم سل نومونه دي تاسو ته هغه زه ښیم او د هر یو به درته مختصر الفاظو کې برکتونه بیانوم. ان شاء الله العزیز تاسو به دې باندې عمل کوئ، الله به مالم اجر راکوي، تاسو له به الله اجر درکوي. زما تاسو ټولو ته عام چې کوم دی اجازت دی تاسو نور تم ښودی شي. نو د الله رب العزت دویم نوم چې دی یا رحمانو دی، معنی دا ده بې حد رحم کول والا. دا که چېرته یو انسان زړه ډېر سخت وي او بے پروايي پکې ډېرې، د هر مز نفس که چېرته سل ځل چا یا رحمان وي نو الله رب العزت به د هغه د زړه نه سختي هم ختمه کړي او غفلت به هم ترې ختم شي. او دا دومره ډېر برکت والا نوم دی چې کتابونو کې فرمایي چې که چا الرحمن الرحیم دا په یو کاغذ ولیکل او کاغذ په اوبو کې حل که او هغه اوبې خپل فصل ته یا ونې ته واچولې، الله رب العزت به دغه فصل دغه ونې په فصل کې به الله رب العزت برکت واچي. بل کمال څه شی دی، که چېرته چا دا یا رحمانو ولیکه او ورسره چې د چا سره د محبت وي د هغه نوم او د هغه د مور نوم یې ورسره ولیکه نو هغه به د په محبت کې گرفتار شي. او که چېرته چا یا رحمانو ولیکه او هغه په چیو کې یا په اوبو کې چاله ورکه نو چا چې لیکلی دی د محبت به د هغه بل سړي په زړه کې پریوځي. خو شرط دا دی چې هغه محبت جایز وي، چې څه د غلط کار نیت پکې نه وي او بس لکه اکثر خلک د غلط کارونو لپاره کوي نو دا به بیا چې غلط کار نیت به پکې نه بکېږي، ځکه دا د الله کلا نوم دی. د دې نوم یا رحمان چې څوک ډېر وایي نو یو خو به هغه د غلط کارونو نه مني او دغه رنګې سحر او ماخوستن چې کوم دی 298 لکه 2 کم 300 ځل که څوک وایي نو الله رب عزت به بدی انسان باندې خاص رحم کوي. او که 140 ورځو پورې چا 140 ځل یا رحمان الدنیا والآخرت و یا رحیمهما دا وایي نو د حاجتونه به چې کوم دي دا به الله رب عزت ډېر په اسانۍ سره، غټ کار به خو الله به ډېر په اسانۍ سره ختموي. او بل کمال پکې دا دی که چېرته څوک د یو ډېر بدماش یا د یو ظالم افسر یا ډېر د غوسناک سړي خواله ورځي او سړی ډېر غوسناک وي او دا وایي چې دا سړی په ما غوسه ونه کړي یا دته څوک غوسه وي قار وي ورته، نو هغې دپاره طریقه دا ده چې چېرته د هغه ځای ته ځي نو یا رحمانو یا رحیمو دا دې په لاره باندې وایي نو ان شاء الله العزیز کله چې هغه ته ورمخکې شي نو الله رب العزت به د هغه د شر نه دا بچ کړي او خیر به درته ورسیږي. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ان شاء الله د یو بل وظیفې سره به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د الله په امان.